بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن چې دی په وړ پروګرام کې غواړئ چې لیکنه خپل په کالمونو باندې وویشئ، نو دا طریقه به درته ښیم چې څنګه تاسې په کالمونو باندې ویشئ. لکه تاسې وګورئ دغه کومه لیکنه چې کوم ده، دا په دې منځ کې چې دی دا موږ په کالمونو باندې ویشلې ده. دا به څنګه ویشو، د دې طریقه به زه تاسې ته اوس ښیم. نو را به شو، دا زه کنټرول زیډ کوم. داسې کمې ساحې نه چې وروسته تاسې غواړئ هغه په کالمونو باندې وویشئ، هغلته به د هغې لاین په اخر کې به کلیک وکړئ او لیاوټ ته به راشئ. لیاوټ کې به برکس ته راشئ، برکس کې چې دی دلته کنټینیوز باندې به کلیک وکړئ چې دلته یو سیکشن اضافه شي. بیا به راشئ تاسې څومره اندازه چې غواړئ په کالمونو وویشئ هغه به سلیکټ کړئ. سلیکشن نه وروسته چې کوم دی کالم باندې به کلیک وکړئ، مور کالم ته به راشئ. دې ځای نه چې کوم دی 2 کالمه غواړئ نو 2 انتخاب کړئ، که 3 غواړئ 3 انتخاب کړئ. دې ځای نه هم اضافه کولی او کمولی شئ. مثال زه 2 کالمه غواړم، لاین هم د دوی ترمنځ داسې راوړم، لاین بټوین او رایټ ټو لیفټ، دا کالمونه چې دی د ښي طرف نه دي شروع وي. دا به اوکې کړو. ګورئ موږ سره چې دی دا په کالمونو باندې ویشل شو. اوس که چېرته مثال د دې نه وروسته موږ نور لیکل کوو، دا په همدې کالم کې دا لیکل کېږي. ګورئ دا لیکل چې کوم دی دا په همدغه کالم کې کېږي. زه به ژبه پښتو کوم، داسې تاسې لیکل کوئ دا په همدې کالم کې کېږي. زه یم چې نه، دې نه وروسته باید چې لیکل کوو هغه په کالم کې را نه شي. کله هم چې تاسې غواړئ د دې نه وروسته کالم چې دی بیرته یو شي، نو تاسې به یو کار وکئ چې را به شئ دلته کنټینیوز باندې به کلیک وکئ، سیکشن به واخلئ. سیکشن نه وروسته به تاسې دلته راشئ. ګورئ 2 کالم دی، تاسې دا ورته 1 کوئ. کله چې دا 1 کوئ، اوس چې تاسې هر څومره لیکل کوئ دا لیکل به ستاسې ټول په یو کالم کې راځي، یعنې 2م کالم به ورسره نه راځي. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې خپل لیکل چې دی په وړ پروګرام کې په کالمونو باندې تقسیم کړو، ویشو او استفاده ترې وکړو. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې او په درس باندې پوه شوي، د ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.